جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلو چې ډېره بخانه غواړئ د الله نه، نو څه به وکړي چې ډېره بخانه غواړو؟ واوره، برکتي ژوند غواړي که نه؟ ډېره بخانه د الله نه غواړه، په مخه استغفار. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانونه به ورېږي برکت واله. ویمددکم باموال وبنین، برکتي مال به دله الله ښه ډېر درکړي، زامن به دله الله درکړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، ځمکې به دله درکړي، پټي به دله درکړي، باغونه به دله درکړي، ولې به روانې شي، چینې به وي، اوبه به وي، برکتونه به وي، مزې به وي، خوشحالیانې به وي. دې ټولو کې شرط څه دی؟ استغفار. هر څه دله الله حل کوي. ته صرف استغفار بخانه د الله نه ډېره غواړه، او دا استغفر الله دا ورد په مخه وایه. ته ګوره چې الله تعالی د خوشحالو ژوند هغه درکوي او که نه درکوي. څلورمه خبره چې څوک هم ښایسته ژوند غواړي او برکتي ژوند غواړي، نو هغه ته موږ دا وایو نیکو اعمالو له زور ورکه، ژوند به دې ښایسته شي. او دا خبره زه نه کوم، دا زما خبره نه ده، دا د عرش والا خبره ده. ومن اصدق من الله حدیثا، د الله نه زیات څوک رښتینی نشته، دا د هغه رب خبره ده. خوشحالو ژوند، برکت والا ژوند، ښایسته ژوند، نیکو اعمالو له زور ورکه. نیک عمل زه ساته یو عمل نشم کوی چې ته دا مونځ کوه، ته روجي نیسه، ته زکات ورکوه، ته صرف درس کې کښېنه، ته دین زده کوه، ته دین ښایه، ته ذکر. نه نه، نیک عمل هر هغه عمل چې په د هغې په کولو باندې الله راضي کېږي، چې څومره کولی شي د الف نه د یا پورې دا کوه، ژوند به دې ښایسته وي. واوره الله څه وایي؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. چا چې ښایسته عمل وکړو، نیک عمل وکړو. نیک عمل هغه عمل ته وایي چې هغه د الله د رضا دپاره وي او د پیغمبر په طریقه وي. د چا په ژوند کې چې نیک اعمال ډېري، الله وایي من ذکر او انثى، که دا سړی دی او که دا زنانه ده، وهو مؤمن، شرط پکې دا دی چې دا مؤمن دی، موحد دی. فلنحيينه حياة طيبة، الله وایي زه به له ښایسته ژوند ورکوم، حیات طیبه. دا د الله طرف نه ګارنټي ده. څومره عبادت چې د الله کولی شي، کوئ یې په سهار ماښام کې، الله به دې ژوند ښایسته کړي. زه کله نه کله ملګرو ته دا خبره کوم، او د افسوس خبره ده، سړی حیران شي چې موږ ته صرف په دې دومره لوی دین کې، په دې دومره لوی دین کې صرف مونځ پاتې شوی. خبره زما غلطه که صحیح؟ صرف مونځ کول، هغه هم صحیح نه کوو، پاتې څه شو؟ زکات خیر خیریت دی، روجې نفلي خیر خیریت دی، علم خیر خیریت دی، ذکر و اذکار خیر خیریت دی. هر عمل چې ته سیټ دی، پاتې څه دي ستا ژوند کې؟ زه چې منزل ځم جومات، که د هغې مې د نم صحیح تپوس وکړو، هغه هم په ټیم نشته، هغې کې هم اطمینان نشته، هغې کې هم سکون نشته، هغه هم په صحیح طریقه نه دی، هغه هم په ټیم نه دی، هغه هم کله په جومات کې او کله بهر او کله په کور کې او کله په لاره کې او کله پاتې شو او کله پاتې نه شو. کوم ځای نه به خوشحالي راشي؟ بیا زه او ته موږ په خوشحالیانو پسې ګرځو. خوشحالي به خاورې ما ورته وینو چې موږ د خوشحالۍ لار پرېښودې ده. سهار چې او ماښام شي په دنیا پسې منډې او مزدوري او کت او بر او دیاړي او کمپني او ډریوري او دغه کیسې سهار او ماښام. او په دې څلېرویشتو ګنټو کې یو څو منټه سړی الله له نشي ورکولی. بیا دا تپوس کې یاره ژوند بس برکتي ژوند به الله موږ ته څنګه نصیب کړي؟ برکتي ژوند دا دی چې ته نیکو اعمالو له زور ورکړي، چې ته عباداتو له زور ورکړي. بیا ګوره چې له ژوند یې الله د خوشحالیانو نه ډکوي او که نه ډکوي. پنځمه خبره
د برکتي ژوند دپاره او د ښایسته ژوند دپاره هغه دا ده د خپلوانو سره خپلولي ساتل او د خلکو سره ښایسته اخلاق ساتل. چې کله اخلاقي وي د خپلوانو تپوس دې کوو، ملګرتیا دې کوله خلکو سره، د خلکو سره دې منډې والي، د خلکو په مصیبتونو کې ودرېدې، مېلمستیا دې د خلکو کوله، د خلکو نه یې د غمونو بوج کمو. چې څو پورې دا صفات پتا کي الله به تعالی برکتي ژوند درکوي، چېرته به دې الله نه خرابوي، چېرته به دې الله نه خرابوي چې کله ته د نورو مؤمنانو سره ودرېږي چې دوی خراب نه شي. دا ډېر ګران کار دی. دا راته زه ووایم دا کار څه دی؟ ګران کار دی. داسې په خوله باندې خو ویل اسان دي. د خلکو سره ښایسته اخلاق، د هر چا سره په غم او مصیبت کې ودرېده، د خپلوانو تپوسونه کول، ملګرتیا کول د مؤمنانو سره، اکرام کول د مؤمن، دا ډېر ګران کار دی. خو اسان دی د هغه چا دپاره چې چاته الله اسان کړي، نو ګران کار دی. حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره، څوک چې دا غواړي چې رزق یې پراخه شي او ژوند ور الله اوږد برکتي ژوند ورکړي. دا موږ ټول غواړو، پراخه رزق زه هم غواړم، ته هم غواړې، برکتي اوږد ژوند زه هم غواړم، ته هم غواړې. پیغمبر ته د طریقه ښیي، وایي که څوک دا دوه خبرې غواړي فلیصل رحمه، تیرې د خپلوانو سره خپلولي ساتي. او دا خبرې بس ما ختمه کړې ده او زه تپوس نه کوم د هغه، او زه د خواله نه ځم او ده سره مې ختمه او د هغه سره مې ختمه، او د عمر له سپېره ګرځي. دا سړی عمر له سپېره ګرځي. بس وایي پښتو ده، پښتو په هغه پښتو به څه وکړي چې ستا پکې نه څه قدر شتي، نه دې په ژوند کې څه مزه شتي، نه دې څوک عزت کوي، نه د خالق په نیز درونې او نه د مخلوق په نیز درونې. په هغه پښتو باندې کیسه کار هغه کوه چې د الله په نیز درون شي، د خلکو ته درون شي او ژوند به دې خوشحاله شي، ژوند کې به د الله برکت واچي. عایشه رضی الله عنها وایي، دا ډېر ناشنا روایت ته د عایشې رضی الله عنها، وی ان حسن الخلق، دا نصیحت یاد کړئ د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نه، وی ښایسته اخلاق وحسن الجوار، او د ګاونډي سره ښایسته اخلاق ساتل، او د خپلوانو سره خپلولي ساتل، او د میلمه خیال ساتل، د مؤمنانو خیال ساتل. چا کې چې وایي دا کارونه یي نو د ده دنیا الله ښایسته کي او ژوند ور الله اوږد ورکوي. او دا د تجربې خبره ده، ما خو لیدلې ده، تاسو به هم لیدلي چې کم سړی د خلکو سره په غمونو په مصیبتونو کې ودرېږي، چې کم سړی د خلکو سره منډې ډېرې وایي او د هر چا تپوس کوي او هر چا سره ښکلي اخلاق ساتي، رب العالمین وله ډېر د برکاتو او د خوشحالو ژوند ورکوي. زه په دې بعضو پورې سړي له سمه یعنې خندا هم ورشي او افسوس پې م وکړي، وایي نه یې د چا سره ساتم او نه دې راسره څوک ساتي. نو په تا کوي څوک څه، په تا څوک څه کوي؟ ته داسې قیمتي کاڼی چې ټوله دنیا د پسې ګرځي. زه نه د چا سره ساتم او نه دې ما سره ساتي، ډېره ښه په مخه دې ښه، ځه په تا څوک څه کوي؟ انسان چې درنېږي خو په اخلاقو درنېږي، انسان چې درنېږي خو په دیندارۍ درنېږي، انسان چې درنېږي خو په تقوا درنېږي. په تا زه څه کومه؟ زه نه دې چا سره ساتم او نه دې ما سره څوک ساتي، ګرځه را ګرځه ځان له بېلارو کوڅو. داسې خو ډېر شی بېلارو کوڅو کې ګرځي، خو درانه پکې باز خلک دي، قدرمن پکې باز دي، عزتمن پکې باز دي. نو یو طریقه دا ده. شپږمه خبره،
که په ژوند کې برکت غواړې او ښایسته د خوشحالو ژوند غواړې نو د ځان نه به سخي جوړې. سخي څه ته وایي؟ لاس ازاد کا. یو خو اسراف ته اسراف نه یو چې انسان کې سخاوت وي، په خپلوانو خرچه، په غریبانانو خرچه، په دین خرچه، په ملګرو خرچه، په میلمه خرچه، چې کله دې دا صفت ته پکې دننه و الله به دله ښایسته ژوند درکوي. ناشنا ناشنا ځینو به تا ته رزق میلاویږي، خوشحالیانې به دي په ژوند کې، عزتمند به قدرمند به او به چې د الله دپاره یې لګوي او نیت دې دی چې زه الله راضي کو. ته په دې هر څه کې دا نیت ساتلی شي زه د الله دپاره کوم، په دې هر څه درته اجر میلاویږي. ما ورته چې راوځو کور له رزق لټول، رزق خو الله ورکوي، موږ اسباب یو، ښځې له مور پلار له بچو له. که چېرته ما ورته دا سوچ وکړو چې دا د الله د رضا دپاره کوم، دا هم صدقه ده. ستا یو ملګری راغی کور ته او ته یې ډېر عزت وکړو او د چا دپاره دې وکړو؟ د الله دپاره، دا هم اجر دی. ستا کور ته میلمه راغی، ښه ټیټ میلمستیا دې وله وکړه، د الله دپاره دا اجر دی. د خلکو سره ولاړې، خلکو سره منډې او خرچې او دا هر څه د الله دپاره کوه، ټول اجر او اجر دی. د ژوند به یې ټول د خوشحالو نه ډکي. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. تاسو چې الله وایي څه ولګوئ که نه، الله به د هغې په بدله کې ډېر څه درکوي. او چې رب العالمین وایي چې زه به دله په بدل کې در کوم، نو هغه شی به څه شی چې تا لګولی دی، هغه به د هغې په مقابله کې څه شی چې تا لګولی دی. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. کم خلک چې الله په لار کې مالونه لګوي، کمثل حبه، مثال دی یو دانې دی، انبتت 7 سنابل. ګوره دانې وده څو وږي راوختو، 2 وږي، في كل سنبلة 100 حبه، او په هر وږي کې څو دانې دي؟ 100. څو شو؟ 200. لګولې تا 100 یو دانه د یوې نه خبره څو ته لاړه؟ 200 ته. نه نه صرف په دې ځای ونه درېده. والله يضاعف لمن يشاء. الله چاله د دې نه هم زیات کوه. چې کله ته په غریبانانو خرچې کې، په دین کې، په ملګرو کې، په میلمنوی کې، په خپلوانو کې یو دانه 200 ته جوړېږي او د دې نه هم الله ډېرې، نو ستا ژوند کې به څومره خوشحالیانې راځي. هغه حدیث خو به تاسو ته یاد وي انشاءالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي چې ډوډۍ خورئ یو ځای خورئ او مه جدا کېږئ. فإن الطعام الواحد، د یو خوراک د څو دپاره پوره دی؟ 2 دپاره، د 2 3 دپاره. او بیا داسې پسې ځه. ښه بعض دي والله یې داسې خوی نه مونږ ساتي چې مخې ته ورته څه پراته وي داسې بل وګوري بس چې دا خو هر سره نه ده وخوړ او دا به زه څه کوم او دا به زه څه خورم او دا به زه څه کوم د بچو دپاره او د ښځې دپاره، دا خو زه لاړم تباه شو او دا خو زه غرق شو. نه، د یو هغه 2، د 2 هغه 3 یا 4، د 4 هغه 8، د 5 هغه 10، د 10 هغه 10، د 10 هغه 40. زړه غټ ساته، الله به کې برکت اچوي. ته صرف د دې جیب نه لږ دا لاس لرې کړه او خرچه وکړه، که ستا په ژوند کې برکت رانغی بیا ما ته ووایه. خو دا لاس به دې لرې کوي څوک؟ کوم سړی چې بخیلي ژوند یې ډېر لنډ تنګي، برکت یې نه وي په ژوند کې. غریب د یو روپۍ حساب، او دلته په سعودي عرب کې حلالي ما په خپلو سترګو لیدلي، بعض پکې د حلالو حساب کوي. د دې سړي په ژوند کې به تاسو ما ته ووایئ ځه دا ژوند به تنګي که نه وي؟ ځکه چې خبره کله د حلالو حساب ته واوړېده نو ژوند ډېر تنګ نه شو؟ ډېر زیات تنګ شو که نه؟ صحیح ده سړی حساب کوي، دا نه چې حساب مه کوه، خو دې حد ته رسېده چې ته نه په ښځه خرچه کې، نه په بچو کې، نه په ملګرو کې، نه په غریبانانو کې، نه په کونډو، نه په یتیمانانو، نه په دیندارو، نه په دین، نه په علماو، نو کې څه ته څه دپاره جمع کړي؟
نو یو په ځان کې دا صفت راولي سخاوت ځان سخي که الله به دې ژوند ښایسته کړي اوومه خبره په تجارت کې رښتیا وایه په کاروبار کې رښتیا وایه الله به پکې برکت واچوي همیشه رښتیا وایه حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی متفق علیه حدیث دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې دوه کسان دي یو بل سره بیعه کوي فإن صدقا وبینا که دوانو رښتیا ووایي او خبره یې ښه واضحه وکړه بورک لهما فی بیعهما الله به په تجارت کې څه واچوي برکت وإن كذبا وكتما او که چېرته دې دواړو دروغ ووایي او حقیقت یې پټ کو محقت برکة بیعهما الله به د دوی د تجارت نه او د دې بیې نه برکت راکاږي که ته دا غواړې چې ستا په ژوند کې برکت وي او په تجارت کې برکت وي او په دوکان کې برکت وي او په مزدورۍ کې برکت وي او په دیاړۍ کې برکت وي رښتیا به وي هر څه کې رښتیا د کمپنۍ د مشر سره د ټیکهدار سره د کپیل سره د دکاندار سره د اغستونکي سره د خرڅوونکي سره زره زره برابر رښتیا به وي څه شی به نه پټې حقیقت الله ستا په ژوند کې برکت اچوي نه به دروغو قسمونه خوري نه به دا وایي چې دا د جاپان دی او هغه شی دیسي او نه به دا وایي چې بس والله یاره وي قسم دی دا شی ختم دی نور وي بس موږ سره دغه یو کارټن پاتې دا ټول هغه خبرې دي چې برکت خو ختم شو خو زه یو حدیث ویم ده دې حدیث ته غوږ کېږده په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم درې قسمه خلک دي الله به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي نه به ورته ګوري نه به یې د ګناهونو نه پاکوي او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی څلور خبرې دي ګوره ابو ذر رضی الله عنه وی خابوا وخسروا من هم یا رسول الله دا خو تباه شو او هلاک شو دا څوک دی د الله پیغمبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو هغه دی چې د پنسو نه د پنسې خپلې د ګیټو نه لاندې ساتي هغه نارینه چې پنسې د ګیټو نه لاندې ساتي دویم شغلخور انسان د یو ځای خبره یو ځای ته وړي د بل هغه بل ځای ته وړي دا او دې دپاره مې ته حدیث وي او درېیم هغه چې خپل مال د دروغو په قسمونو سره خرڅوي دې سړي ته به الله نه ګوري نه به ورسره خبرې چې الله ورته نه ګوري او خبرې ورسره نه کوي ته د کوم ځای نه به کامیاب شي نو اوومه خبره کومه شوه رښتیا وایه دغه شان د یو څو خبرې به مختصر ذکر کړو د قرآن تلاوت ډېر کوه الله به دې ژوند ښایسته کړي الله په قرآن کې څه وایي وهذا كتاب أنزلناه مبارك الله دا کتاب ما نازل کړی ډېر برکتي کتاب دی دا برکتي کتاب چې کله ته خپل ژوند کې رادننه کړي ژوند به دې برکتي شي سهار یې وایه ماښام یې وایه زباني یادوه لږ لږ د تفسیر په درسونو کې کښېنه د قرآن سره چې کوم درسونه تعلق ساتېږي کښېنه دین په مجالسو کې کښېنه الله به دې په ژوند کې برکت واچي دغه شان دعا چې کله غواړې دا خو واضحه ده نو یو دعا پکې دا لازم غواړه یا الله زما په ژوند کې برکت راولي او یا الله ماله ښایسته ژوند راکړي د دعا ډېر لوی اثر او په دعا به ستړی کېږي نه چېرته ګورې چېرته په دعا نه ستړی کېږي همیشه او همیشه همیشه او همیشه او دا به نه وي لکه حدیث کې راځي چې بعض خلک د الله نه ناامیده شي نه ناامیده کېږي به چېرته نه همیشه دا دعاګانې غواړه هر وخت یې غواړه یا الله زما په ژوند کې برکت راوړه یا الله زما په عمل کې برکت راواچو یا الله زما په بچو کې برکت راوله زما په مال کې برکت راوله زما په وینا کې زما په کار کې زما په ناسته پاسته کې زما په اخلاقو کې زما په خوی کې د دعاګانې غواړه الله به ستا په ژوند کې برکت راولي دغه شان د خپله سینه دا د حسد نه د کینې نه او د بغض نه د دې نه څه که پاکه که ژوند به دې ښایسته وي ډېر مطمئن ژوند به دي په ارام به په سکون به لکه د حسدګر او د کینهګر
او د دشمنیانې چې کوي او د بغض والا د دې غریبانانو چې کښېني دقه یې وسوچي هغه دسي هغه دسي هغه کت هغه بر هغه لاړ هغه را هغه دسي هغه دسي چې د هر څه د لرې کړو ژوند به دې خوشحاله شي د خوشحالۍ ژوند به دي هېڅ پروا به دې په چا نه وي که چا ته پسې خبرې وکړي هم ډېره ښه خپل خو یې راښکاره که څوک دې غیبت کړي که څوک دې سره دشمني کوي ته په ښایسته طریقې سره جواب ورکړه ته خپل زړه صفا ساته الله به دله ژوند ښایسته درکړي او اخرنۍ خبره به دا ذکر کړو ما خو چې دا اوږده موضوع ده یو څه ما په اوله کې هسې دا یو څو خبرې اخرنۍ خبره هغه ده او ډېره اهمه که د خوشحالو ژوند غواړي او ښایسته ژوند غواړي نو په دنیا کې د ځان نه بره ته به نه ګوري د ځان نه کته ته ګوره او په دین کې به د ځان نه بره ته ګوري د ځان نه کته ته به نه ګوري موږ خبره الټه کړې ده چې ورته ته دینداري نه نو د هغه پلاني نه خو ښه یم که نه هغه 2 مونځونه کوي د ورځې زه بیا هم 3 کوم اوس وګوره دی د ځان نه کمزوري ته ګوري په دین کې نه نه پکار دا وه چې تا ځان نه بره ته کتلی زه خو مونځ کوم خو هغه پلاني ورسره قرآن هم یادوي هغه درسونه هم کوي هغه ذکر وزکار هغه روجې نیسي هغه تهجد کوي هغه ته هغه ته ګوره موږ په دنیا کې بره ته ګورو موټر ورسره شتي ښه مزېدار خو د لینډ کروزر ورته ته ګوري او دکه د خولې نه یې لاړې ساسي چې کله به زه دا ګاډی را پیدا کړو ښه مزېدار کور یې د ګزارۍ روانه 4-5 کمرې خو دې هغه پلاني ته ګوري هغه 18 کمرې جوړ کړی دا ژوند ګورې په ارام نه تېرېږي ها د ځان نه لاندې ته وګوره په دنیا کې ژوند به دې ښایسته ته دا وایې چې ما سره موټر نشته که نه ته دا وایې چې ما سره سکوټر نشته که نه وګوره هغه کسانو ته چې خپې ورسره نشتي ته دا وایې چې زما کور وړوکی دی ته وګوره هغه کسانو ته چې یو فوټپات باندې اوسېږي